څوک غواړي چې همیشه لپاره الله تعالی ما د غریبۍ نه وساتي، همیشه لپاره الله تعالی ما د محتاجۍ نه وساتي، همیشه لپاره الله تعالی ما د قرض نه وساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دا یو ویډیو ضروری ده، اصل لازمي وګور که څوک وایي چې مونږ الله پاک د غریبانو وساتي، څوک وایي چې مونږ د الله پاک د محتاجانو وساتي، څوک وایي که مونږ الله پاک د قرض نه وساتي. نو ویډیو لازمي ده، ښایسته وظیفه به ښولې. ویډیو پوره وګوره، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ پیج ته سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمي ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې ملویږي. نو راځئ ځو باید ویډیو طرف ته. ویډیو نه بعد موږ بیا یو څو خبرې کوو. که څوک غواړي چې همیشه لپاره الله تعالی ما د غریبۍ نه وساتي، همیشه لپاره الله تعالی ما د محتاجۍ نه وساتي، همیشه لپاره الله تعالی ما د قرض نه وساتي، د هغې لپاره تاسو ته زه یو اسانه وظیفه ښیم. هغه وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله چې په ګرنټۍ سره درته زه کویم چې نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته ښودلې ده. الله تعالی به تاسو د مرګه پورې داسې نه چې 3 میاشتې یا 4 میاشتې بلکې د مرګه پورې به الله تعالی تاسو د غریبۍ نه ساتي. کله چې تاسو کور ته ورننوځئ نو چې څنګه ورننوځئ سلام به واچوئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که په کور کې څوک موجود وي او که موجود نه وي سلام به اچوئ. بیا به نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ووایئ صلی الله علیه وسلم. د دې نه وروسته به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او سورې اخلاص به یو ځل ووایئ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوستانو ویډیو تاسو کته چې مونږ الله پاک د قرض نه، د محتاجۍ نه، غریبانو څنګه ساتي. نو دا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یو څو سنت دي، هغه مونږ را ژوندي کوو. څنګه چې خپل کور ته ورننوځو نو سلام به ورباندې اچوو، بیا به بسم الله وایو که څوک وي په کور کې که نه وي. بیا به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې یو پیره درود شریف ویل غواړي، بیا سورت اخلاص ویل غواړي. دې سره به زموږ کمې مسلې چې الله بخښل کړي. نور خو ویډیو تاسو کړه نو که ویډیو مو خوښ وي خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د پیج ته سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې ملویږي، که اسلامي وي یا ریلیکشن وي یا نورې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې ملویږي. نو زموږ پیج سره ضرور لایک کړئ، او که په چینل یې څوک ګوره نو خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې ملویږي. والسلام.